وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم شروع کو نو په اوله کې به تکبیر او تکبیر سره به لاسونه چتول د وګو پوري. واذا كبر للركوع کله چې رکوع له تو تکبیر به نو په ټیم کې به لاسونه چتول. واذا رفع راسه من الركوع کله چې رکوع نه سره او چتو سمع الله لمن حمده به وي نه هغه ټیم کې به سجل کو لاسونه به چتول. متفق علیه دا حدیث بخاری او مسلم کې دی. دا حدیث ډېر کسان چې ووري نو په هغه باندې شي چلوند کی ځکه چې دې کې مسله د څه بیان شوې ده د رفع الیدین او د هغې سره ځینې مولیانو د دې عوامو دومره بغض پیدا کړی دی چې دا مسله به ورته بیانې نه. حالانکې دا مسله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړی په بخاري او مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل کو. او یو بل حدیث به مخکې راشي به کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د دویم رکعت نه دریم ته راپاڅېدو نو هم به د تکبیر سره رفع الیدین کول. رفع الیدین د دې د نوم یې زده کوي دې ته رفع الیدین وایي. او د رفع الیدین مطلب په عربي کې څه دی؟ لاسونه اوچتول. نو دې ته اشارې ویل او دې ته چلونه ویل دا د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو پورې مزاح کول دي. دا کار هغه کړی نو چې اوس کوی چېرې پلانې اشارې کوي لکه رسول زموږ اشارې کړي دا پلانې چې دی د استه لکۍ په شان لکۍ وي یا د خر د لکۍ په شان لکۍ وي نو دا خو دې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي. نو دا سنت دي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده د دې به ادب او احترام کوي. نو نوم یې څه دی؟ رفع الیدین. او په منځ کې په څلورو ځایونو کې لاس اوچتول راغلي دي. اولنۍ تکبیره او بیا رکوع چې ځي بیا چې رکوع راپاسې او بیا د دویم رکعت نه چې دریم ته راپاسې دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلي. دا ډېره اسانه مسله ده. رفع الیدین دا مسله نه اسانه مسله ده خو ولې ګرانه شوې ده زموږ سره زموږ په ملک کې زموږ په علاقه کې جواب د هغې دا دی چې د تعصب او تقلید ګرانه کړې ده. که مونږ کې تعصب نه وی که نه او چا مونږ ته دا مسله بیانه کړې چې بخاري مسلم کې داسې یو حدیث دی او هغې کې دا راغلي که مونږ کې تعصب نه مونږ به ډایرکټ عمل شروع کړی. خو دا تعصب د لاسه په دې حدیث عمل نه کولو لپاره به مونږ 50 خبرې اوس لټوو. او ځکه زمونږ یو ملګری ډېر ملګري زمونږ دي چې علما دي فارغ شوي خو یو به راته خبره کوله مونږ دوره کوله د بخاري مسلم یو عالم سره نو هغه به وي چې کم یو په تاسو کې تیز قرت کولی شي بس تیز چې به کم یې ولګي او هغه به تکړه و د بخاري مسلم مونږ داسې یو کړ به دې مونږ وویستو روان به خو چې داسې حدیثونه به راغله لکه اوس دا حدیث دی ابن عمر دا حدیث بیا به وي لږ صبر وکړه نو مونږ خوشحاله شو چې لکه مولوي صاحب اوس د دې شرح وکړه او مونږ ته به طریقه بیان کړي چې لاسونه به داسې وچته داسې نو یې داسې به ووایي چې دا حدیث د عبدالله بن عمر د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی خو د دې باندې د عمل نه کولو په دې باندې د عمل نه کولو دلایل واورئ. یو خو دا دی چې دا حدیث منسوخ دی، دویم دا دی چې هغه به بوتانو دپاره کول، دریم دا دی چې دا د دین رسول صلی منع کړی ده، څلورم دا دی چې دا په مذهب کې نشته، پنځم دا دی چې دا زمونږ خلک یې نه کوي او بیا به لګیا شو. دا شرح به وکړو بیا به مخې ته ځه. بیا به لکه مثال کې امین بالجهر حدیث راغی، لږ صبر لږ صبر. امین بالجهر صحیح د رسول صلی الله علیه وسلم نه او د صحابو نه راغلي، خو موږ په عمل ځکه نه کوو ځکه چې دا د امام صاحب په مذهب کې نشته، ځکه چې دا حدیث کې زه مخې ته ځه. دا به شرح ډېر قیمتي شرح ده. صرف حدیث سره ودرېږي په کوم ځای کې چې کوم حدیث سره لکه دشمني هغې سره لږ ودرېږي. الله نه یره پکار ده. قرآن او حدیث ټول دین دی، په دین کې پالتو شی نشته. نو زه به په اختصار سره د رفع الیدین دا مسله تقریبا لږ څه پاتې ده، په دې کې به بیان کړم. امام نووي رحمه الله وایي د مسلم شرح کړی ده، وایي د رفع الیدین دا مسله ډېره اهمه ده. ولې؟ وایي ځکه چې دې ته د مسلمان په ورځ کې د 20 د 30 د 40 پیرونه زیات ضرورت راځي. نو چې داسې مسلې چې انسان ته د 20 30 40 پیرونه زیاتو ته ضرورت راځي، نو دا به اهمه کې دا به پالتو مسلې اهمه مسله. دویم پکې امام بخاری رحم الله وایي، امام بخاری په دې باندې یو ځان له کتاب لیکلی رفع الیدین. رفع الیدین په عنوان باندې امام بخاری یو کتاب لیکلی. امام بخاری خو تاسو ټول پیژنئ. هغه په کتاب کې دا خبره کړې ده چې په صحابو کې داسې صحابي نشته چې د هغه رفع الیدین نه کول ثابت دي. یعنې ټولو صحابو به رفع الیدین څه کوو په منځ کې دا به یې کوو. ټولو صحابو د ابوبکر صدیق نه واله د
کشر صحابي بول ټول برفلدین کو د امام بخاری را نقل کړي. په دې کې علماء کتابونه لیکلي دي. زه د وسنی علما نه یم چې سره وایي چې ځینې کسانو لکه د خپل علاقې د مولا سره دښمني او ځکه موږ سره یو کس په یو مسله کې ورځ باز شروع کړو په مسلو ته ما ډېر دلایل خو ډېر سخت متعصب انسان نه منله. چې بیا ورته ما وویل ما ګوره په دې باندې شیخ ابن باز رحمه الله هم په دې باندې چې دی فتوا ورکړې ده. وی کوم ځای کې د نماغه کتاب د شیخ ابن باز چې کوم فتاوا ده مې راوړه مې دوه خا بیا وایي صحیح ده دا مسله به وي نو مې لکه دښمني ستا د پښتون سره ده. وی نه هلته چې کوم حدیث دی هغه جدا دی دې چې د حدیث جدا دی څه جدا دی صرف تعالی قار په دې درځي د خبره په دینه باندې چې لکه د ستا د قوم نه دی نو دا سړی زما په قوم کې دی ولې دی دې خبرې کوي. د اوسه پورې پر فلسطینو باندې چې اعتراض کوي چا په سعودي باندې اعتراض کړي چا په یمنی او په بنگالي کړي نه دی کړي خو چې ته جمعه ته راشي او فلسطین دی کړو په تا باندې اعتراض کوي ولې ځکه چې دی قومي نه ته به نه کوي او قبل سوګي کوي نو سنت دی هغه سنت دی رسول سنت دامشتي دغه مشتي بیا وي دامشتي او دغه مشتي نو چې دامشتي او دغه مشتي نه پښتون ته ولې منه کوي فريده کنه چې پښتون په دی باندې عمل وکي نه دي ځینې کسانو د خپل چې جبه ولا علمي او د علاقه علمي د سره نه لګي نماوي چې په دی باندې علماء کتابونه لیکلي دي نو ځینې کسانو چې او اوس به چې د شمولیانو لیکلي نه زه پوخاني علماء هم دننه 1200 او دننه زر کاله مخکې امام بخاری رحم الله امام بیهقي ابو بکر البزار او دین له نور علما چې کوم د بخاری زړه علما دي په دې مسله باندې کتابونه لیکلي. امام بخاری ته ګوره تقریبا دننه څو کاله مخکې تیر شوی 1200 کاله مخکې تیر شوی 1200 کاله مخکې هغه په دې مسله باندې کتاب لیکل. پاکستاني و کنه امام بخاری پاکستاني و د بخارا خو د پاکستاني پیژندو نه انډیا پیژنده کوم چې وستي او ځکه یو کس سره ما ورځ په دې بخاري باندې باز شروع کو ما ته ویلي په بخاري کې رفلدین حدیث چی جاهل سره لکسات مخکې موږ ټول مفتیان یو او چې به د کار زیره شي بل ته هیڅ نه راځي او جاهل سره د غریب ګیره هم نه او بریتم لري کړو او غوله منډوي دوانه پاک کړو. ما ته وی چې ولي بخاري کې حدیث چی څه وایشتي وی ته ما ته یما بخاری راوس خپل مکتبین او غته مو کومه د بخاری دي شړ وروړي ویله د پاکستان بخاری کې سعودي عرب بخاری دی ما اوس د دې څه ما کتاب تر اوسه کې مې غوړو ما ته چې کله پاکستان ته راړي او د پاکستان بخاری دي نه لواغستو پای کې ودا مسله وګړه. امام بخاری خو دنه 1200 کال مخکې تر شنه پاکستاني او نه انډیانو نه بنگالي او نه سعودي هغه دا مسله ذکر کړه په دې نه ذکر کړي چې په دې ملک به عمل کیږي په دې ذکر کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا ټول چې څومره امامان تیر شوي د مشهور د ټول د وی جرف دین د رسول صلی الله علیه وسلم متواتر سنت پر خودی نه دي پکار. زبرت په یو دلیل خو ابو حمید الساعدي رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره او صحابي او کشر صحابي او د تقریبا په نهمه یا په لسمه هجری کې د رسول سره ملاو شي. دا مسله د غور سره ووري او که زما په خبره کې څه کمزورتیا او یا غلطي او یا زیاتې و نو ما ته خاصه پر بیان په اخره کې وای خو مسله اوریده د خیر سړي کار دی د مسلې نه تخدید د رقم خل سړي کار دی. ابو حمید الساعدي رضی الله عنه د حدیث امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی صحیح حدیث ته او بخاری کې هم دی امام ابو داود مرو ترمذی ابن ماجه دارمی نور ډېر شي کتابونو کې حدیث راغلی چې د لسونه زیات صحابه نه سو مشران او کشران ټول ابو حمید الساعدي ملتناسونه دي صحابه به یو بل تداوی چې زه ته پاسه مونږ کې رسول الله بسنګ مونږ کو چې لکه کچا کې څه غلطي چې هغه ختم شي نو هر یو په نمبر پاسې دو. ابو حمید الساعدي چې ما غوته و چې پتا شو ټول کې د رسول الله مونږ ماته خیات دي وی خو سید ته پاسه ودرې څنګه موږ وکوا نو امام منځکو او په منځ کې مرفل الدین کړو د اولین تکبیر سره به د رکوع سره به د رکوع نه بعد به د دوه رکعات نه دریم تر پاسې دو چې کله موږ ختم کوو هغه ټول دا وي چې زمونږ دی په الله باندې قسم رسول الله بدقه شاموس کو لکه دا اجماع شو د صحابه وسه شو اتفاق وکړي چې رسول الله بدې شي موږ کو
دا څومره عجیبه حدیث ځان سره یاد ساتي. امام یحیی ابن یحیی دا یو غټ محدث تیر شوی دی، ابن خزیمه کې دا روایت هغه وی د ابو حمید سعیدی دا حدیث کوم چې ما بیان کو چې دا څوک ووري پر فرضین عمل نه کوي دا ډېر سخت خطر کې دی او د دین بعد فرضین پر خودنه دی پکا ځکه چې هغه دومره صحابه په منځ کې وکړو صحابه ټول شي جوړو اقرار وکړو خکه دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم نه کولم ثابت نه یو صحابي به ویلې چې نه شو چې ستاسو عمل سره رسول صلی الله علیه وسلم بالکل دې سمجھ نه کړي دې شی به کوم کړي یو به کوم دا خبره دا نه ده کړي. امام سعید ابن جبیر رحمه الله وی رفردین مبارک هو شیء یزین به الرجل صلاته رفردین خلق دې لپاره کې چې ناموس په خپل اخکاری وكان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعلون ذلك او د رسول صلی الله علیه وسلم ټول مرګرو به رفردین کول نه دا سنه متواتره ده متواتره د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حدیثونه په دې کې راځي بلکې یو عالم دی شیخ خالد گرجاکی شیخ خالد سلفی گرجاکی الله سبحانه وتعالى دی وبخي مړل هغه په دې باندې کتاب لیکلی دا غسلور نیم سو دلیلونه په دې باندې نقل کړي سلور نیم سو دلیلونه په دې نقل کړي چې رفردین د رسول الله سنت دي سلور نیم سو او مسلمان ته چې نیم حدیث ملو شي په عمل کې نیم سلور نیم سو نه بعد به می سره چې په عمل لکو خدای سړي به خپل مرجع چې څومره یو سړي د رسول الله په حدیثونه مې عقبه بن عامر رضی الله عنه غوي وی رفع الیدین کول چې کله انسان رفع الیدین وکي یو پیر چې یو پیرو کې لس نه کېنی دي ځکه چې د هرې ګوتې د پاره یو نه کیده هرې ګوتې د پاره یو نه کیده نو تاسو اوس د مسعودن د منځ کو بدی کې سو پیر رفع الیدین راځي پاولینی رکعت کې دو پیری پاولینی رکعت کې درې پیری بیا دو پیری بیا د بل دویم رکعت نه دریم تر پاسې به شو شپږ شو بیا دو پیری اته بیا دو پیری لس د سوشي سونه کېنی شي سل نه کېنی په دې موږ کې ته به دې ملاوي ځینې کسان وي نه خیر سنت دي لکه دې د نیکانو ته دې مزاح کوم ته ښکاریږي نه غواړم حالانکه د صحابونو دا نقل دي ځینې صحابه بهر تر وته بازار ته او ګرځېدو به سلامونه به چول بخلکو نو چا وځي تاسو سامان لګنو ویل موږ راوتی سلام اچو بخلکو ځکه چې موږ د رسول الله نورې دي چې سلام اچول باندې نه کېنی ناغو به د نیکی د ګټلو لپاره په بازار ته راوځي سلامونه بخلکو واچ او موږ ته نیکی تیار ملويږي موږ نه خیر نه کولو مشتي او کولو مشتي او دا خبر لزر اعظم چې دې خبره کې داخله کرشتیا وي که دروغ وي چې کولو مشتي او نه کولو مشتي نو په یو پیر چې تلاسونه اوچت کې نسونه کېنی دي لسنی کېنی دي نه ځان مو محرومه کو. امام تقی الدین سبکی رحمه الله دا یو عالم تیر شوی دا هغه رساله لیکلې د رفع الیدین ډېر پوخانه عالم دی او هغه داغه صحابه هغه نمونه نقل کړي کومونه چې دغه حدیث راغلي د رفع الیدین کولو ده ابو بکر عمر عثمان علي طلحه الزبير سعد سعيد عبد الرحمن بن عوف ابو عبيده مالك بن الحويرث زيد بن ثابت ابي بن كعب بن مسعود ابو موسى عبد الله بن عباس حسين بن علي براء بن عازب زياد بن الحارث ابو سعيد الخدري سهل بن سعد ابو قتاده سليمان عمرو بن العاص عقبه بن عامر بريره ابو هريره عمار بن ياسر عدي بن عجلان عمير الليثي ابو مسعود الانصاري عائشه ابو الدرداء عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير انس وائل بن حجر ابو حميد ابو سيد محمد بن مسلمه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين. د ټول صحابونو د حدیثونو نقل چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر فرضین کولو بلکې هغه چې د مکی علما د مدینی علما د یمن علما د شام علما د عراق غالبا علما هغه ټول د وجر فرضین کول سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي. بلکې عجیبه خبره ده چې احناف علما هم دا مني کوم چې حق پرس علما به پوخانی تیر شي دا اوسنی متعصب ډیر دي کوم چې مشهور علما لکه شیخ شاولی الله او ځینې کسان کوم چې علم سره تعلق ساتي هغه پیژني چې دا یو مشهور عالم په انډیا کې تیر شوی د پوخا حنفي عالم هغه خپل کتاب کې حجة الله البالغه والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع کوم سړی چې په منځ کې لاسونه اوچتي یعنی رفع دین کوي د زما د هغه سړی نه خوخته کوي جنو اوچتي ځکه چې د باغ حدیثونو باندې عمل کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات را نقل شوی دا یو حنفي عالم خبره ده ځینې خلک موږ د امام سي په مسلک
نو دا د امام صاحب د مسلک د عالم خبره. په بل عالم دی امام ابن ابي العز الحنفي، امام عبدالحي لکنوي، شیخ ابو الحسن السندي، شاه اسماعیل شهید، قاضي ثناء الله پانی پتی، دا ټول علما مشهور علما بخاری تیر شوي دي په کتابونو، غړ کتابونه لیکلي، مجلداتو کې کتابونه. هغه د دې خبرې اقرار کړی دی چې رفع الیدین د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي، د پرېښودنې دي پکار. او کوم حدیثونه چې په مقابل کې را نقل کوي په هغه کې هغه یو څو حدیثونه دي، یو څو ټول کمزوري دي. او مشهور حدیث پکې عبد الله بن مسعود روان دی. عبد الله بن مسعود نه وې دا دي جاغوي چې د رسول په شامونس کوم په اولنی کې رفع الیدین کړو به ونه کړو، تکبیر تحریمي سره کړو به ونه کړو. دا حدیث زنه ما ګوره، دا حدیث چې کوم علما دي بخاری چې کوم رشي په قبرونو کې پراته دي، شلو امامانو دا حدیث کمزوره کړي. په دې باندې محدثینو اتفاق دی چې دا حدیث کمزوره به عمل نشي کې. نو زمونږ د حدیث سره څه دښمنی؟ لکه سات مخکې ما سوې چې دعای استفتاح د رسول صلی الله علیه وسلم د دسم راغلی ده، دسم راغلی ده، دسم راغلی ده، دسم راغلی ده. او موږ له څه کول پکار دي؟ په ټولو باندې عمل کول پکار. چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله دي ثابته چې رفع الیدین نه کولو مشتي. نه زموږ د هغې سره څه دښمني ده؟ زموږ سره څه دښمني شته؟ او په ویترو کې د ځینې کسان د ویتر د دیم رکعت چې کوي په منځ کې به رفع الیدین کوي، حالانکې دلته د رسول صلی الله علیه وسلم سره رفع الیدین راغلي نه. او هلته یې کوي، په کوم ځای کې چې نه دي ثابت هلته یې کوي، او په کوم ځای کې چې ثابت دي هلته یې نه کوي. اوس ګور هلته نه دي ثابت چې موږ یې نه کوو که دلته ثابت دي چې موږ یې کوو. مسله ټوله د حدیثونو ده چې حدیث څه وایي موږ پې عمل کوو، چې صحیح حدیث راشي موږ په هغې باندې عمل کوو. یو څو خبرې دوه درې خبرې په هغې باندې زه د خپله موضوع ختمه کړمه. ځینې کسان وایي دا حدیثونه منسوخ شوي. اسان جواب ځینې علماو دا کتل نه سوه مولیان خاص کر د عوام چې ګمراه کوي چې هغه د څه حدیث نه دا منسوخ دی، دا منسوخ دی، منسوخ دی، منسوخ ټکی یاد کړی. او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره غم نه چې په سونو حدیثونه زه دې خبرې دلاسه پالتو کوم چې دا منسوخ دی. منسوخ څه ته وایي؟ منسوخ دې ته وایي چې یو خبره په شریعت کې او بیا بل راشي او دا اولنی څه کی اولنی ختمه کی، دې ته نسخ وایي، ناسخ او منسوخ. یو حنفي عالم دی علامه سیندي حنفي رحمه الله، دا حنفي عالم دی، د امام ابن ماجه کتاب چې د هغې باندې حاشیه لیکلې ډېره عجیبه خبره یې کړې ده. وایي زموږ ځینې احناف وایي چې رفع الیدین کول منسوخ دي، خو زه دوی ته دا وایم چې دا خبره پرېږدئ، دا خبره ډېره سخته کمزوري ده. او که دې مقابل کې د به چې دا کسان راپاڅېږي نو هغوی به د باندې دې سره دوکي چې بیا به تاسو سره جواب نه وي، غلط به صحیح چې تاسو وایئ چې عبدالله بن مسعود ویلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین نه کول، هغه ضعیف حدیث نه استدلال کول. او عبدالله بن مسعود رانه مشهور او مشر صحابي دی. او دغه چې دی دا وائل ابن حجر یا ابو حمید الساعدي دا کشران صحابه دي چې د رسول سره په نهم کال او په لسم کال کې ملاو شوي دي، یعنی په آخري عمر کې ملاو شوي. او هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین څه کول؟ نه کول به کول به. وایي دا خلک به د بصیره پاسې او بیا به راته دا وایي چې دا اخرني حدیثونه دي. نو دې اخرنو هغه مشر صحابي هغه حدیث څه کړی دی؟ منسوخ کړی دی. نو الټا خبره په دوی باندې واپس شوه. پوه شوئ زما په دې خبره؟ عبدالله بن مسعود مشر صحابي دی، هغه ویلي چې نه کوي، ضعیف حدیث دی، خو هغه د استدلال کوي چې نه دې کې دا دي زه صحیح ده. دا کم صحابي چې وایي چې کوي او که ډېر صحابه دي ما مخکې ته نومونه ذکر کړو، یو پکې ابو حمید سعیدي دی، بل پکې وائل ابن حجر دی. دا د رسول سره په آخرني کال کې ملاو شي، د هغې نه بعد رسول صلی وفات شو. دوی په دغه وخت کې رسول صلی لیدلی چې هغه رفع الیدین کول. نو مطلب دا شو چې آخرني مسله دا شوه کول او مخکې نه کول دي. نو دا وروستنی مخکینی ختموي که دا مخکینی وروستنی ختموي؟ وروستنی چې دی مخکینی ختموي. نو هغه علامه سیندي حنفي رحمه الله هغه د خپلو خلکو ته ډېر ښکلی نصیحت کړی چې د منسوخ دا قصه مه کوئ. ګوره دې کسانو که دا خبر وکړو تاسو سره بیا څه نه وي. نو د منسوخ قصې نشته. ځینې کسان دا وایي ښځو ته دا ثابت کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګه پورې کول. دا ډېره خطرناکه خبره ده، ډېره خطرناکه. که ما ته چا حدیث ووایي او تا ته چا ووایي زه درته یو طریقه ښیم چې تا ته څوک ووایي چې ما ته رفع الیدین ثابت کړي د مرګه پورې، وایي زه صحیح ده په رفع الیدینو کې خو زما ستا اختلاف دی. رسول صلی الله علیه وسلم به په منځه کې رکوع کوله که نه؟ نه دی به څه وایي چې کوله که نه یې کوله؟ کوله. په دې باندې ټول مسلمانانو اتفاق دی. وایي ما ته داسې حدیث وښایه چې به یې کې دی چې د مرګه پورې کوله. وښایه ما ته داسې حدیث، داسې الفاظ به راته ښیې چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګه پورې رکوع کړی، سجده به یې کوله که نه کوله؟ ابو یې کوله. وایي داسې الفاظ راته وښایه چې سجده به یې د مرګه پورې کوله.
کدا تپوسونه ته شروع کړو نو والله چې به ځان باندې ډېر خطرناک دروازه کولاو او غیر مسلم به نه تپوسي کو جواب به سره نه ځکه چې په حدیث کې دا نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار همیشه کوو خو په حدیث کې دې شرایط چې رسول الله به دا کار په منځ کې کوو بس و زمون کار مخې ته سره په دې باندې عمل کوو کنه دا تپوس وکړو چې مرګ پورې کړي دې کنه دې کړي نه موږ په عمل کوو نه څنګه چې پر فلدینو کې دې الفاظ نشي چې رسول الله د مرګ پورې دې کوو دې حدیث خو نشته نو دې خو د رکوع په باره کې نشته دې خو سجده په باره کې نشته دې خو ته چې په اوله کې د تکبیر تحریمه کې ولاسونو سره اوچته دې خو ټول لاسونو اوچته کنه دې حدیث هم نشي چې رسول الله مرګ پورې تکبیر تحریمه ویل ولاسونو اوچته ول دې شو غایزه ډېر ځینې کسان د حق په مقابله کې لمنډه ګړې وړې شروع کی لکه ځینې ما بخپل دی مولوی صاحب سره په انټرنیټ باندې خبرې کولې او دا پخوانو علماء ځینې متعصبین خپل کتاب کې دا خبره لیکلې ما ته وی ما ته چې تاسو یو مذهب راونی چې وای به روان شي ودې دلیل شتي ولې ته چې پیغمبر کې ودې دلیل شتي لکه چې څوک په امام سے باندې خبره کوي چې لکه د امام سے په سیدی سي مزه لکه څنګه چې پیغمبر په ځینو دوی به اعتراض پچا کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مطلب دا چې امام سے او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی ځکه خو دا وی کنه وی تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي څو د کوپر خبره لازمي خلک د حق په مقابله کې لمونډه ګړي وړي شروع کی یو بوله دا جواب ورکړي چې تماته دا ثابت کړي دوی متو وزیر ته ثابتو چې رسول الله د مرګ پورې فرضین کړي نو دی وې څنګه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حدیث دی وې ما عبد الله بن زبیر رضی الله عنه اول حدیث دا غره عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ماغه یو پیر منځ کو نو به دې مرګرو ته وې ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیمه ځمانه لیدلې او په حدیث کې دا دی چې ابوبکر فرضین عبد الله بن زبیر بکر فرضین کړو رکوع سره رکوع نه بعد او په اوله کې نو چې تاسو کوی ته دا موږ ولې وکړو ناغوي وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر دې موږ کړو ما دا غنه دې ته پوښتنه وکړه چې تاسو وکړو نو ابوبکر صدیق ماته چې ما رسول الله لیدلې چې هغه به دې موږ کو اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ خوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی رسول الله څه شوی دی کدا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې پرې خو دی نو بیا ابوبکر صدیق د مرګ نه بعد کړی وي یا هغه پرې خو دی چې منسوخ شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد هم لګي د فرضین کې دلیل له بدی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې فرضین کړی ابوبکر صدیق وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا خوري جبريل علیه السلام او جبريل ته چا خوري الله ته خوري سند د زمکه نه د اسمانه پورې سند رسی د زمکه نه د عرش باندې چې کوم رب دا پورې سند رسی وي دا منسوخ دی او د اشاری دی په دې پورې بخاندي او په دې پورې مزاق کوي بل دلیل په بتداوخه چې وائل ابن حجر او ابو حمید ساعدی دا کشران صحابه دي او د رسول الله سره په کم کال کې ملو شوی دي په نهم یا په لسم کې دوی چې موږ رسول الله پر فلدین لیدلې دا دلیل به دی چې د رسول الله د ژوند په آخري وخت کې مرفلدین کړي دي نه ثابت شو چې رسول الله د مرګ پر فلدین کړي دا یو خبره چې خلک کې ډیره مشهوره یو خبره د خلک ډیره مشهوره کوي چې لمنډه د چا په خبرو کول د ظلم نه کی وې دا رفلدین به رسول الله سم دې لپاره کول چې شاته به مشرکان ولاړو دغه سره بسو پترخونو کې به بوتان اولنې جواب د دې د آیت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې کمزور او غالب وو کمزور او غالب وو کمزور ازینو غالب وو کمزور او رسول صلی الله علیه وسلم طاقت وو نو د مشرکین زور ډیر زیات وو نو مشرکین ته ضرورت نشي چې رسول په شاته منځو کې صحیح خبره به پوښوي او کمزور سره یری کنه کمزور د زورور نه یری نو دي چې زورور د کمزوري نه څنګه یری چې رسول په شاته منځوم کوي یو خبره نه د مکی خو مسله ختمه شو د مکی مسله ختمه شو اوس راځو مدینه له په مدینه کې منافقان پیدا شو ولی ځکه چې مسلمانان په زور کې شو او منافقت هغه ځکه په کوم ځکه چې د منافق سړي زور نه رسي چې کله زور رسي نو منافقت ته ضرورت دی ها نو منافقانو چې چلو کو
په ظاهر یې څه ووایي وایي موږ مسلمانان یو موږ څه یو مسلمان. اوس دا د مسلمانانو په مخ کې څه دي مسلمانان دي په اول صف کې ناسي منځونه کوي د رسول سره په جهادونو کې هم ګرځي او بالکل د مسلمانانو په شان شکل او په شان کارونه کې خو په زړه کې کافران دي او په زړه باندې څوک عالم دی الله عالم دی. ښه اوس دا منافقان به دا چل کوي چې رسول سره ته به وایي چې موږ ایمان راوړی دی او بیا په ترخونو کې بوتان ګرځي. تاسو ته په منافقان د منافقت څه مطلب دی؟ منافقت خدا مطلب دی چې مخامخ روشن پښه پټ بل شه نو دغه مخامخ بوتان ګرځي یو د منافق سره وي دغه مخامخ بوتان بدیږي کې خو دین به خو د منافقت خبره دي ختمه شو. دا یو خبره شو د دې پرد کې دویمه خبره ده وای د دې د تا چې کوم قصه وکړه سره وخپېشتي پر رب العزت مې قسم مور دې چې بچی نه دی راوړی چې دې په یو کتاب کې وخی دا د سره شتینو په کتابونو کې بلکې کم علما کم چې درانه علما دي کدي چې وایم چې لکه مثال کې رفردین نه کولو مشته او کولو مشتي ناغوم ګوره دا قصه نه بیانې بلکې دې قصې پر او خان دي دا د کوم مليانو کار دي کوم چې صرف خلاصه او مونیه ویلې ده او دې کلی کې نه ناس ادانو دي چې ناسي وړي کوم ته کې مولای شي دې دا قصې جوړي هغه علماء دا خبرې نه کوي. ښه نه د دې نه سرشتونه خپېشتي او نه امام صاحب نه امام صاحب شاګردان هیڅ هم نه دی. درېمه خبره دې پرد کې ده څه سادهګان خلک دي وی شاته کسانو چې بلاسونه اوچت کړو نو بوتان به څه شو ولیدو ښه که دې د لاسونه داسې ونیسي نو بیا داسې جوخ بیا به ته ولیږي دېږي ته ولیږي نه ولیږي او که بالفرض ولیږي دلته د رفلدینو سره نو په دې اوله کې چې دا تکبیر تحریم وکړه الله اکبر وي هغې سره لاسونه اوچت کړي وو که نه اوچت کړي اوچت کړي هلته ولې نه ولیده رکوع چې انسان لړ چې لاسونه څومره کولاو شي په دې ځای کې ولې نه ولیده سجده کې ولې نه ولیږي بله دا څومره قمقله چې به ترخ کې خو به جیب کې ولې نه ایږدي درېیمه دا چې څومره قمقله لکه په کور کې کېده خو لږ ساعت مونځ دی بیا لاړ شي کور کې عبادت کوو د بوتانو که نه نو جومات ته یې ځان سره په څه کې راوړي په نور څه کې هم نه په ترخ کې یې نیولي راوړي نو ځان په مسلمانانو باندې میده کوي چې په ترخ کې ده راوړي. ښه صحابو ته پته و چې څوک منافق ته او څوک مسلمان دی که دا بوتان بالفرض دوی نه وي بیا خو به صفا پته لګېدلې وه که نه خو بوتان خو هغو نه دي نیولي. او اخرنۍ خبره زموږ په درس کې دا ده چې ځینې خلک دا وایي چې دا مشتي او دغه مشتي خو دا راته وایم چې ګوره دی په دې خبره کې رښتیا نه دی. تاسو زما سره اتفاق کوئ که نه کوئ چې دا ډېر خلک چې وایي چې دا مشتي دغه مشتي دی په دې خبره کې رښتینی نه دی. وجه دا ده چې د 50 کالو بوډا سره چې ته ملاو شي او دا ورته ووایي چې دا د رسول صلی مضبوط سنت دي ټولو صحابو پې عمل کړی دی یو حدیث داسې نشي چې بای کې دی چې نشتي نو دی به وایي دا مشتي او دغه مشتي نو بیا ورته وایي ستا څو عمر دی 50 کاله نو ورته په 50 کالو کې دی په دې څومره عمل کړی دا مشتي او دغه مشتي نو بیا خو پکار دی چې موږ بالکل برابر پې عمل کوو که نه کله په دې کله په دې که نه زما خبره غلطه ده کله په دې کله په دې که نه نه دی په دې طرف باندې عمل نه کوي خپل یې رانیولې ده او په خوله باندې څه وایي وایي دواړه شتي نه دی دروغجن دی که رښتینی دی دروغجن دی که دی رښتینی وي په دې خپله خبره کې نه دی بیا هم ویلی چې صحیح ده داسې به هم کولی داسې به هم کولی او که بالفرض د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث صحیح ثابت شي بالفرض داسې وایم که ثابت شي نو یو حدیث دی او بل طرف ته په سونو حدیثونه وي نو بیا به هم څه کې ډېر به یې کې او کله ناکله به نه کې که بالفرض ثابت شي اله چې ثابت شي اله او دلته ثابت هم نه وي نو رفع الیدین کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي او هغه د مرګ پورې کړي دي او په دې باندې دلیل نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دي کړي کوشش کوي په دې سنتو باندې عمل کولو په دې کې الله ځان ته یاد کوي ځان ته مرته کې څومره عظیم رب دی هغه سره به حساب کتاب ته ودرېږو د هغې یره په زړه کې پیدا کړي د کلي کور تره ماما نیکه دونه مه یېرېږه بله دا دی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان ته رعایت کړي چې د قیامت په ورځ به شفاعت څوک کوي دغه رسول صلی الله علیه وسلم به کوي د حوض کوثر اوبه به د ده په لاس باندې خلک څکي د جنت دروازه به دغه انسان کولاوي او ته د هغه په سنتو عمل نه کوې نو بیا څنګه دا ارمانونه کوې چې زم جنت ته د ده سره یو ځای لاړ او د حوض کوثر اوبه مې وڅکه نو دا موږ ټول وروڼو ته نصیحت کوو چې په دې سنت باندې ښه په مضبوطۍ سره عمل کوئ